سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه طاوله زر یم د یو بام دوې هواوې خپرونې له لارې ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم. د نن په دې خپرونه کې د ښار د ټکسیوانانو په نمایندګۍ یو ځوان موټروان یا ټکسیوان راسره میلمه دی چې د ده سره د زړه خواله کوو او ځینې پوښتنې ځینې کوو د خیر سره. نو راځو تاسې د ټکسیوان وروره سره معرفي کوو. راسه. ښه بالا راسم. مهرباني. مننه، خیر اوسې. ستړي مه سئ. ستړي مه سئ. مننه، په خیر راشئ. خیر دې نصیب شه. ملګرو ته معرفي کړلې. خدای دې خیر درکړي. د ښار په کومه ساحه کې ټکسي چلوئ تاسې؟ داسې دی زما ساحه نه ده معلومه. الله پر سپاري پورې دغه یم که د لو ولې څخه داسې د شهیدانو چوکه پورې د درایي په شاوخوا ګرځم. ښه، یعنې هغه ساحه دې نه ده محدوده؟ یا زه ښاري یم، بس ښار کې بس داسې ګرځم. هر ځای پورې چې څوک وغواړي ځي. بلکل. دا چې په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله تیل ګران سوي دي، تاسې کرایې ورسره لوړې کړي دي که یا؟ داسې ډېرې مو نه دي لوړې، خو مګر بیا هم خامخا اوس بیا زه ښاري یم، ما درته وویل په ښار کې ګرځم، دربست هم ځم، بارونو خامخا لږ ورپورته کوو خو نه کېږي. بله کم چیل دي په څو دي، په اویاو، په شپېته او پنځه شپېته داسې شاوخوا ګرځي. نو کله چې تیل ارزانه وه، په 15 افغانۍ 14 افغانۍ وه، هغه وخت مو ولې داسې فکر نه کاوه چې باید کرایه ټیټه کړو، مثلا 15 افغانۍ ځینې واخلو؟ داسې دی نو خو په 15 افغانۍ خو نو ګراک هم شرمېږي او چې رښتیا شي زه خپله شرمېږم. نو ګراک که سپارې؟ سپارې هم دغه پیسې چې راکوي دی هم شرمېږي، چې رښتیا شي زه هم شرمېږم. اوس نو پنجۍ څنګه ځینې اخلي؟ یعنې 20 افغانۍ چې ځینې اخلئ، نه ته شرمېږې نه سپاري شرمېږي، او که بیا 15 افغانۍ 10 افغانۍ ځینې اخلي، بیا د شرم خبره ده. نو پنجۍ اوس زه تاته وایم چې پنجۍ راکړه، دا ستا سره نشته، زه در خبر یم ستا سره نشته، ځکه پنجۍ دونه شی نه دی. او دا 20 وجې شو، دا خو باید ځینې واخلو. ښه، تاسې هر وخت سپاري ته د سړک په منځ کې بریک وهئ چې فقط مو سپاري ولیدي ځای پر ځای بریک ورته وهئ، نور دا نه ګورئ چې د سړک پر هغه غاړه یم روان یم، پر دې غاړه روان یم، د شاید څوک راپسې دی نه دی راپسې. تاسې ته په لیسنس کې دا شی نه دی درښولی؟ لیسنس خو زه نه لرم، او بل سړک پر مابین نو خو سپارې ودرېدې. اوس که زه نه ورته ودرم، در شا بل راپسې دی، هغه یې ورته دروي. یعنې ته لیسنس نه لرې، ته په ښار کې موټر چلې، نو څنګه موټر چلې چې لیسنس نه لرې؟ لیسنس زه څه کوم، ما موټر د هغسې بس را مې نه وایي، ورته ضرورت مې و بلا یو ملګري را زده کړي، بلا دی چلوم. یعنې ته لیسنس نه لرې، د ترافیکو د خوا څخه اجازه نه لرې، ته د ملګري په موټرواني باندې باور کوې، ملګري در زده کړی دی اوس یې ته چلې؟ موټر نه څه زده کول غواړي، خو ته راسه زما سره کښېنه، زه به 15 دقیقې در زده کوم، که نه ستا خو به یې زده یي. زه خو لیسنس هم لرم. خو هم چې نه یې زده، ته کشر ورور یې، انډیوال ملګری دی، څوک چې په لاس راکړه چې زه داسې په 15 دقیقې ور زده کوم، خو بس ګیر دی داسې که کلچ دی داسې که. نو ترافیک مو نه راګرځي په ښار کې چې لیسنس نه لري؟ ولې مو نه راګرځي؟ خو زه خو ځان په لاس نه ورکوم. مثلا څنګه؟ مثلا راوتلي دي پر درایي ولاړ دي، او زه په هغه ورځ پر درایي نه ځم، زه داسې پر لو ولاړ ځم. یعنې ستاسې او د ترافیکو ترمنځ دغه اخوډب روان دي، دوی در پسې ګرځي او تاسې ځینې پټې د نورو ټکسیوانو سره روان دي، زما سره نه یم. زه داسې ځم پټ سره کار نور سره لرم، ترافیک سره کار نه لري. د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟ دغه پوښتنه به جاول کړې وای. اوس پوښتنه راغله، دا ډېره ښه پوښتنه ده. حکومت څخه دا غوښتنه چې د ترافیک مجرات باید ختم کړي. دا چې دی هر ځای ولاړې راګرځي سړی، هر ځای تورې دلته ودرېږه هلته ودرېږه، اشارو ته ویل نه درېږه. پلار او نیکه مو اشارو ته ولاکه درېدلي و، نو زه ولې ودرېږم؟ یعنې ته دا غوښتنه چې ترافیکو ریاست باید ختم شي؟ هغه باید ختم شي. ترافیک باید په سړک زه ونه وینم. دا به زما او د نورو ټکسیوانانو سره ډېر غټ کومک. نو که ترافیک په سړکانو ونه درېږي، پر چوکو ونه درېږي، فکر نه کوي چې ګډوډۍ او بیروبار به جوړ شي؟ نه جوړېږي، خو هر سړی شکر هوښیار دی. تا ته زه موټر په لاس درکړم، ته په خامه کې ځې که په سړک ځې؟ یا پر سړک ځم. نو په لار یو داسې هر یو خپله لار نیسي، ځې داسې لار سره پیدا کولی شي. د ترافیک سره ستاسې مشکل څه شته؟ ترافیک سره هم د هغه مشکل دی چې پر هر چوک راته ولاړې لاس راکړي، ودرېږه، اشارې ته ودرېږه،
ولې در اشاره تېر شوه تاسې نجلۍ په لاس کې به لاره پسې راګرځي راپسې دا خو د نېرې دا ښه خبره نه ده دا نورې خبرې زما په فکر ښه دي ښه به نه وي چې په ښار کې د ملي بسانو یو بندوبست وشي ترافیک خو به نه یا زه یو وخت به چې وظیفه نه یې کړې یا زه کنې په دغه ځای به لا خپرونه در پرېږدم یا اوس خلک دې ویني خپرونه چالانه ده کیمرې روانې دي سره ترافیک نو ما خبلواري ښه خیر مال ښه به نه وي چې په ښار کې د ملي بسانو یو ترتیب برابر سي بندوبست یې وسي هم به سپاریان وساسي ګوره نو بیا دې زموږ په رس کې لغته راوی نو په لاسي لاسې دا خلک تور پام کوي مه کوه داسې ملي بسان به ځوان وسایي جوړه کړي په ښار کې بیخي راشي د ټکسیانو د لاسه وایم موږ باره څه شي وکړو بس ملي بس دی په ملي بس کې 40-50 کسه ځایېږي په ټکسي کې 15-16 کسه ځایېږي نو 15-16 کسه به دا 40 سره جلا کاږي څو شولې یعنې اته ټکسیانې په ښار کې ګرځي اته ټکسیان دي اته کسان په کار اخته دي هلته یو دانه موټروان دی بس نو خو دا نور ټکسیوانان چې بېکاره کړه زه پکښې کیم زه بېکاره شم زه باره څه شي وکړم خو نه مې یو کسب زده دی نه مې یو کار زده دی نه مې سواد کړی دی ښه خیر د بسانو غوښتنه مې ځکه وکړله یا پوښتنه مې ستاسو ځکه وکړله چې که چیرې ملي بسان پر سپاریانو باندې سره تقسیم کو پرده په مابینځ کې ورکو ښځې به جلا کښېني نارینه به جلا کښېني اوس خو تاسې ښځې بس ډکۍ تور واچوئ ډکۍ پسې رابنده کړي ما په دې خاطر ویل چې سپاریان به وساسي ښځینه به جلای نارینه به جلای ښځه به اوس څنګه ښه یوسي چې په مخ په سیټ کې د ټکسیوانه سره ناست وي نو خود به ډکۍ تور ښځه ته د هغه دپاره نو زه وایم ملي بسان چې فعاله سي په ښار کې ښځې به هم وسایي نارینه به هم وسایي سپاریان موټروان به هم وسایي کرایه به هم کموي بس نو بیا دې د کرایې د دا خبره وکړم ما درته ویل ته پر موږ دا رزق ترې نو ښځې ورته څنګه یو ځای کښېنه ښه خیر یو ځای نه کښېنو مال په مابینځ کې په پرده ورکړي هغه به جلای هغه به جلای تر ډکۍ هغه بهتره یا دا پوښتنه چې مې نصفه خوښه وروره ښه خیر دغه بې انصافي نه ده چې مثلا د درایي څخه تر عینو مینې پورې یا مثلا تر میرویس مینې پورې د ورځې دربست په 100 افغانۍ ځي تر هغه ځای پورې د شپې مثلا د 8-9 بجو وروسته بیا 350 افغانۍ غواړي نو د شپې چې زه ګرځم دا دغه نه دا سپیانو دا بیرو دا شیمۍ دا سړکانو ګرځو بلې څوک نه نو باید 300 ځینې واخلم نو یعنی ته د سپیانو څخه بیریږې یا مثلا د شپې د تاریکۍ دا مې یو مثال درکړې که نه زه تا ته داسې سړی معلومېږم چې د سپي څخه وبېرېږم مثلا که د ورځې تاسې 100 افغانۍ غواړئ نو خو د شپې ماغونه مصرف کوي د شپې هغونه مصرف نه کوي ستا سر نه خلاصېږي ور د ورځې که ټکسي د پنچر سي خو بالا پر هر کونج پنچري والا ولاړ دي زه به ورته ودرېږم په 20 په 50 په پنچري ور ونیسي د ټکسي د شپې باره زه څه په وکړم نو خو باره چې مې روان کړه بالا دغه کم ټیر چې راته خرابوي نو دې مصرف خو زه باید ستا څه واخلم چیل د هغه رقم دی ته د پوره ټکسي د خرابېدو یا د پنچرېدو تاوان د یوه سپارې څخه اخلي خو نیمه شپه ده نو باید ځینې واخلم دی چیش کوي چې په نیمه شپه راوځي ته وایه چې که د شپې ماته مثلا ټایر پنچر سي زه به پنچري چیرې نیسم ټایر به څنګه بدلوم خو د هر موټر سره یو اضافه ټایر یا سټپنۍ چې ورته وایي دا ورسره وي نو تیل څه په وکړمه تیل خلاص کړي بیا څه په وکړم وایم تیل خو د ورځې او د شپې هېڅ فرق نه کوي دا چې ته 3 چنده کرایې ته فرق ورکړي دا بې انصافي د خیر په هر صورت ولې زما څخه دغسې پوښتنې کوې دا د ترافیکو دا څنګه ښه پوښتنه راڅه وکړه هغه به انشاءالله ستا غږ رسېږي تر ځایه پورې خو هغسې پوښتنې راڅخه وکړه بالا نور خپرونه پای ته رسوو اوس چې خپرونه خلاصه سي زمزم کور ته نو ستا په ټکسي کې به ما په 2 افغانۍ ورسېده خیره سره دا خو نو بد کار وي تا به د هغسې بوځم یا د هغسې به دې بوځم موت مال وایي تر بیه ګران پرې د هغسې به دې بوځم یا پروا نه کوي چې هر څو ستاسې جایزه کرایه وي هغه به زه درکړمه فقط چې ما تر کوره ورسې یو 80 افغانۍ راکړه به 80 افغانۍ نو ګوره دغه ځای ته ما 20 افغانۍ وړي په 10 مې وړي او ته ستا سره اوس دا کیمرې ګړۍ باندې کې زه به مخامخ درته وایم ستا سره دا 10 خوند نه کوي زه دا ښایسته ځوان یې دونه مصرف چې په ځان کړی دی داسې ښه یېسې ته به شلۍ چاته څنګه ورکوې ته باید 100 ورکوې بس ما ښه در سره وکړه 80 صحیح دي سمه ملګرو
نور خپرونه دلته پای ته رسوو تر بیا چې زه عطاالله زر د یو بام دوې هواوي خپرونې له لارې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې هم پر خدای سپارو موږ هم د خدای په امان زه به موټر چالان کړم سمه